یو استاد چې دی نو هغه خبره کوله وی زما د جمی ماسخوتنو سخته یخني وه وی زمونږ د کور دروازه وډبېده په تیزه باندې وډبېده وی کله چې زه څنګه ما دروازه کوله وکړه نو زمونږ په هغه دروازه باندې داسې په تیزۍ کې یو جینۍ راننوته مخ یې پټ او ما ته وی چې ماله یو 500 روپۍ راکړه وی ما ورته وی چې 500 روپۍ باندې ته څه کوې او ته یې څوک چې ډایرکټ زما کور ته راننوتې وی ما ته وی چې زما بچي وږي دي او ما ته ډېر سخت ضرورت دی ماله یو 500 روپۍ راکړه صرف وی ما ورته وی چې ته خو ما ته اول ځان وښایې ته څوک یې زما کور ته څنګه راننوتې وی چې استاد زه ستا په پلانکي سکول کې شاګرد وم زه ډېره وړه وم ته زما استاد یې زه پلانکی یم او د پلانکي زه لور یم زما بچي ډېر زیات وږي دي د خوراک څه نشته نو ماله لږې پیسې را یو 500 روپۍ خیر دی بیا ته زه واپس کړمه خو زه چې په هغې د خوراک څه یوسمه وی ما د جیب نه 100 روپۍ راوښکلې ما وله 100 روپۍ ورکولې وی چې نه جي بس دا 500 روپۍ راکړه چې زه هغې له پسې یوسمه چې صرف هغې لږ غوندې خوراک وکړي په دې باندې او خېټې ته یې لاړ شي ډېر زیات راته جاړي هغه استاد یې وی چې کله هغه ما رخصت کړه که نه 500 روپۍ واغستې د بازار نه په څه باندې روټۍ واغسته څه لږ غوندې سالن وړو ماشومانو له یې پیپې واغستل او لاړه کور ته دا استاد یې وی چې ما سوچ کوو نو دا جینۍ چې کومه وه دا زما شاګرده نو دا د دغه علاقې د ټولو نه مالدار ترین خلک وو دا د هغه لور وه د ټولو نه مالدار وو دا خو او دا چې کله د دې تره نو هغه هم د دې علاقې غټ تاجر و هغه هم ډېر زیات مالدار و د دې جینۍ رشتې وغوښته د تره زوی دپاره دا د تره زوی دی ورکړه د دې واده وشو کله چې د دې واده وشو نو د واده 1 کال شو 2 3 4 8 کال د واده وشو خو الله دې له بچي ورنکړه چې کله بچي نو دا ډیره زیاته تنګ شو چې خلک و پاسې خاندل چې دا وګوره د واده دونه وخت شو بچي نشته الله ولا بچي نه ورکوي پته نه لګي چې څه چل دی نو خلکو به بس هم خنداګانې شروع کړې بس یو ورځ دا ډېره زیاته تنګه شو د خلکو د خنداګانو نه او د خلکو د دې خبرو نه د تهجد په ټایم تاسو چې کم ټایم پاسې دکه ټایم پاسې د تهجد ټایم الله دې اخیری اسمان لراغلی او اوازونه کوي چې تاسو مانه څه غواړئ نو وغواړئ چې درکم دله اخیری اسمان ته الله راغلو او دکه وخت په دکه وخت کې چې دا جینۍ وي دا پاسې ده او لاړه او 10 چردا مې وکړو او نفل یې وکړو په نفل جانماز باندې کېناست او الله ته په جړا شوه الله ته جړاګانې کوي چې یا الله دا دولت زما نه دی پکار وي ډېر زیات مالدار و چې دا دولت زما نه دی پکار خو ماله بچي راکې هېڅ مې هم نه دی پکار خو بچي راله راکې نو ګوره دې وخت کې هغې د الله نه بچي غوښتل یو نعمت یې غوښته او بل نعمت یې الله ته څه وی چې الله دا دولت مې نه دی پکار نو دکه ټایم کې بس الله د هغې هغه دعا چې کومه وه هغه قبوله کړه وی وخت پکې تېرېده لږ وخت پس چې دی نو د دې هغه خاوند په دکان کې ناست و هارډ اټیک ورته وشو او په دکان کې مړ شو چې کله مړ شو سر ورځې د غم ورځې وې لږې ورځې پس چې کوم دی نو هغه خپل لیورونه د دې هغه د خاوند چې کوم وروڼه هغه ورته وایي چې ستا په خاوند خو ډېرې زیاتې قرضې وې او دومره قرضې وې پې د دې هغه کومه حصه چې د هغه په مال کې کېده هغې ته نه ومواله او بس دکه شان چې ده نو دا راله کور کې کېناسته او کونډه وه مور او پلار یې مې ویل چې یاره دا خو کونډه ده اوس الله دې دې له چېرته د سر سورې ورکړي چې د سر سورې چېرته پیدا شي چې دا ورته زمونږ واده کړو چې د دې مخکې زندګي چې ده دا خرابه نه شي یو رشته ورپسې راغله هغې وله دا ورکړه واده بیا وشو دوباره چې کله دوباره واده وشو نو د هغې نه وله الله بچي ورکړه کله چې وله بچي ورکړه نو هغه خاوند چې کوم هغه په نشو تماشو باندې شو او نشهیي شو بیا به نه بچو ته کتل دې سره چې به کومې پیسې او دغه موندل هغه به هم ته وړل او هغه به هم وړل او په خپلو نشو تماشو باندې به هغه الوزول بس دا ډېر زیاته غربت طرف ته لاړه
نو د استاد وی چې نن ما سوچ کو چې دا جینې دلته راغله کنه نو دا الله د دې دعا قبول کړي دا الله دې له بچي ورکړو نن بچی شته دی خو چونکې دا الله نه دا دعا کړو چې دولت مې نه دی پکار خو بچی را لراکې نو الله ولا بچی ورکړو نو دعا چې کوي یاد ساتي ګوري پورا دعا کوي د خپل نعمت نه ګوري چرتم دا نو وای الله ته چې الله دا سیز را نه واخلې خدا بل سیز راکې نه یا الله دا سچ دې را کړی دی په دې مستا شکر دې هو یا الله چې سدي نه دی را کړې او ستا نعمتونه دی یا الله غم راکې چې سما غختل غم راکې سما نه دی غخته غم مال راکې د الله د نعمتونو وګورئ ناشکری نه کوي